تا چې د منبر مخې ته راشي نو تاسو د قرآن کریم یو څو آیاتونه تلاوت کړي. لیدل احمد صلاح الدین د طالب العلم محمد عمر عمري څخه یوه نړۍ مننه چې زموږ پروګرام ته یې ښکلا ور په برخه کړه. د پروګرام په دې زرینو شیبو کې بلنه ورکوو. بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی ټول عملونه په نیت سره دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی د ظلم چې د قیامت په ورځ تورې تیارې دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تصاوير. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی هغې کور ته رحمت ملایکې نه ورځي چې سپی او تصویرونه یې کې. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. صدق الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله
شما بیسته شما بکن من تماشا بکنیم کافی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما فاجعل اللهم مني مسلما مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما فاجعل اللهم مني مسلما شاءني الله لأسعاد الوجود همتي لا ليس تدري ما الحدود أنبياء الله أجدادي ولم أرى يوما مثل أجدادي جدود فأنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ecmaîn. Öncelikle böylesine güzel bir ortamda bulunduğumuzdan dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu güzel kardeşlerimizle beraber bir arada olmanın mutluluğunu gerçekten de yaşıyoruz. İnşallah Mahmut kardeşimiz de Kur'an'ı hafzetti. İnşallah bizler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak nasıl o yürüyen Kur'an idi, Kur'an'ın hükümlerini o Mekke'nin cahili toplumuna hakim kıldı. İnşallah bizler de Kur'an'ın hizmetçisi olarak kendi Kur'an'ımızı yaşayacağız ve toplumumuzun ıslahı için de çalışacağız. İnşallah Mahmut kardeşimiz gibi sınıfında yer alan diğer 21-22 tane daha hafızlık öğrencimiz var. İnşallah onlar da en kısa zamanda bu hafızlıklarını tamamlayacaklar. Onlar için duacıyız. Onlar da bize duacı olsunlar. Hepiniz çok değerlisiniz. Burada en güzel işi yapıyorsunuz. İlim yolunu tutana Allah rahmet eylesin. Ve biz ilimle inşallah hem toplumumuzu hem de dünyamızı inşallah güzelleştireceğiz. Sizler de çok değerlisiniz. Sizden önceki atalarımız gibi, babalarımız gibi onlar gerçekten de bu Afganistan'ımız için, bu İslam toprağımız için mücadele ettiler. Canlarını verdiler. Bizler de sizin yanınızdayız. İnşallah bizler de bu İslam toprağı için elimizden ne geliyorsa inşallah yapacağız. Hepiniz Afganistan'ın geleceğisiniz. Kendinizi küçük görmeyin. İnşallah sizler yarının Afganistan'ın geleceğinde yer alacak değerli insanlarsınız. Bundan dolayı ilminize, Kur'an'ınıza sahip çıkın. Hep beraber sahip çıkacağız inşallah. Rabbim hepimizi muvaffak kılsın. İnşallah hem kendi toplumumuzda hem de bütün dünyada İslam ümmeti olarak bir ittihadı sağlayacağız, beraberliği sağlayacağız ve inşallah dünyamız güzelleşecek İslam ile. Onun bu eğitiminde gecesini gündüzüne katan tüm hocalarına, buradaki tüm yöneticilerimize de Allah-u Teala ecirlerini kat kat versin diye dua ediyorum. İnşallah diğer öğrencilerimiz de bir an önce hafızlıklarını bitirirler. Kendi derslerimize sahip çıkalım inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. امروز مثل الله مهربانی مبارک شه مبارک
درته وایو له زړګي مبارک شه مبارک د ټول مجلس مو درته وایو له خپل زړه نه تبریکي مبارک شه مبارک دغه ستره خوشحالي مبارک شه مبارک د الله مهرباني مبارک شه مبارک درته وایو له زړګي مبارک شه مبارک حافظ محبوب بابا قرآن خپل سینه کې تل ساتي مبارک شه مبارک ستا اخلاق محمدي مبارک شه مبارک په قرآن کې خوند کوي مبارک شه مبارک حافظ محبوب فارغيږي مبارک شه مبارک والاستباق رسول الله بخامخا جنت تزي مبارک شه مبارک دغه ستره خوشحالي مبارک شه مبارک ستا اخلاق محمدي مبارک شه مبارک د الله مهرباني مبارک شه مبارک په قرآن کې خوند کوي مبارک شه مبارک